منم علي ملا دی، زه د نصري ټولګي څه یم. ما نن کپ وګټي، اول نمبر راغلم، ډېر خوشحاله یم. نن چهارشنبه د جنوري د میاشتې پر 4مه نیټه د چمن ښار په خصوصي ایډیل ښوونځي کې د 2022 کال د کلنیو ازموینو د پایلو د اعلان مراسم وو. د کلنیو ازموینو د پایلو په یاد مراسمو کې ښوونکو، د زده کوونکو، د کورنۍ سرپرستانو، مدني او سیاسي فعالانو او ګڼ شمېر عامو وګړو برخه اخیستې وه. په دغه مراسمو کې د ایډیل خصوصي ښوونځي زده کوونکو په انګلیسي، پښتو او اردو ژبو خورا ښکلې ویناوې واورولې چې د ګډونوالو پام یې جلب کړ. If we keep on wasting our time by doing meaningless and unnecessary gestures, it can lead us to fear and grief. We must plan all our efforts. منم حوا منم عیسی منم موسی منم منم صبیح الله منم منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم د هر دور قانون منم په دین محمدي یم بیا هم دې ذخیر. د ویناو د برخې وروسته د هر ټولګي لومړی، دوهم او درېیم نمره زده کوونکو ته بېلابېلې جایزې ورکړل شوې تر څو هڅې یې همداسې روانې او حوصلې یې لوړې وساتل شي. نن په ایډیل سکول کې سالانه پروګرام ولو. په دې کې د بچیانو د حوصله افزایي دپاره انعامات ورکول شول او ګڼ شمېر میلمانو ګډون درلودی. اوسنی کال یې لومړی ولو چې دی دا پروګرام ته ورسېدی. ایډیل سکول معتبره سټاف لري. د سټاف په برکت سره انشاءالله ستاسو د بچیانو ضامن به وي. ایډیل ښوونځي تازه په کار پیل کړی چې دا د خپل ښوونیز سفر لومړی بریالی کال و. په یوه کال موده کې د یاد ښوونځي حیرانوونکی پرمختګ د دغه خصوصي ښوونځي د مسؤلینو او ښوونکو نه ستړي کېدونکې هڅې بلل کېږي او د دغه ښوونځي مسؤلین وایي د دوی زیار به همداسې دوامداره وي تر څو وتوانیږو یوه پرمختللې او باسواده ټولنه ولرو. سمیع الله غفران، نن یې ویسل، چمن.